یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. د تل بصیر د انګلیسي ژبې د شپږ تورو په اوازونو کې نن درته د سی توري په هکله یو څه خبرې کوم. راځو د سی توري په اوازونو باندې نن غږیږو. لکه څنګه چې انګلیسي کې د سی توري عموما دوه ډوله غږونه جوړوي، نو موږ به نن وغږیږو چې سی توري کله او څنګه غږ کوي. راځو د انګلیسي ژبه کې د سی توري عموما دوه ډوله غږونه ورکوي، یعنی یا د ک اواز ورکوي. نو په عموما انګلیسي کې د سی توري یا خو به د اس اواز ورکوي او یا به د کې اواز ورکوي یا هم س. نو په انګلیسي کې کله د سی توري د س اواز ورکوي او کله د ک اواز ورکوي. نو راځو لاندې یو دوه درې قوانینو باندې غږیږو. هر کله چې په انګلیسي کې د سی توري څخه وروسته د آی ای یا هم وای توري راشي، د سی توري اواز به همیشه س یا د اس ورکوي. یعنی د آی ای وای څخه مخکې که چیرته د سی توري استعمال شي، اواز به د س وي. د مثال په ډول سره دلته موږ سره د سی څخه وروسته آی توری راغلی دی، تلفظ یې س دی، سایټ سایټ. یا یو بل لغت دی د سی څخه وروسته ای راغلی دی، چونکې ای موږ سره په دې درې تورو کې شته، نو اواز به یې سنټ سنټ اوسي. په دریم لغت کې د سی څخه وروسته وای توری راغلی دی، نو لهذا دلته د سی توری اواز خپله اس ورکوي، لکه سایکل سایکل. نو قاعده دا شوه چې د سی څخه وروسته که چیرته آی ای وای توری راشي، د سی اواز به س یا اس ته کیږي. دویم قاعده، هر کله چې د سی توري څخه وروسته درویشت توري راشي، یعنی د شپږویشت تورو څخه که دغه درې توري ورنه لرې کړو، باقي مانده درویشت توري استعمال شوی اوسي، که هغه هر یو توري اوسي، خو علاوه له دې دغه درې تورو څخه د سی توري اواز به عموما د ک یا د کې اواز به ورکوي. د مثال په ډول سره په لغت کې موږ سره د سی توري څخه وروسته د او توری راغلی دی، نو او توری په دې درې تورو کې نشته، خو په درویشت تورو کې شتون لري، نو اواز به یې کم وي. کم سم نه ویل کېږي، کم ویل کېږي، ځکه چې وروسته ورنه او توری راغلی دی. یا یو بل لغت دی د سی څخه وروسته یو توری راغلی دی، لهذا یو توری په درویشتو کې شته، خو په دې دریو کې نشته، اواز به یې د ک یا د کې ورکوي. کیوټ کیوټ. او په دریم لغت کې بیا هم د سی څخه وروسته موږ سره ای توری استعمال شوی دی، ای توری په دې دریو کې نشته، خو په دې درویشتو کې شته، اواز به یې د ک ورکوي. کار کار. دریمه قاعده یې دا ده، هر کله چې په یو لغت کې د سی څخه وروسته هیڅ توری استعمال نشي، یعنی وروستی توری د سی اوسي، نو بیا به هم د ک یا د کې اواز به ورکوي. د مثال په ډول سره دلته که وګورو سی توري څخه وروسته هیڅ توری شتون نه لري، خو اواز به یې د کې اوسي، نه د اس. بیسک بیسک. یا یو بل لغت دی د سی څخه وروسته هیڅ توری نشته، نو اواز به یې د کې اوسي، لکه کریټک کریټک. دا و زموږ د نن ورځې د سی توري اړوند یو څه خبرې. نننۍ ویډیو کې موږ د سی توري دوه غږونو باندې غږېدلو. هر کله چې د سی توري څخه وروسته آی ای وای توري راشي، اواز به یې د اس اوسي، او که چیرته د سی څخه وروسته درویشت نور توري راشي، اواز به یې بیا د کې اوسي. هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلی اوسي، او د نورو راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.